هر مؤمن مسلمان که هغه نارینه وي او که زنانه وي، که چرته هغې وغواړي چې زه د داسې یو مقام او داسې یو مرتبه حاصله کړم چې په ورځ د قیامت باندې دې الله رب ذوالجلال ما راضي کړي. موږ او تاسې مؤمنان مسلمانان که نارینه یو او که زنانه یو، اعمال د دې دپاره کوو چې موږ نه په دې اعمالو سره الله رب ذوالجلال راضي شي، موږ الله رب ذوالجلال راضي کړو. خو کم یو مؤمن مسلمان که نارینه وي او که زنانه وي، هغه داسې یو مقام او مرتبه حاصلول غواړي چې الله رب ذوالجلال دې ما راضي کړي په ورځ د قیامت باندې، نو هغه دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په دې مختصر حدیث باندې عمل وکړي. مسند احمد کې حدیث ذکر دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای کم یو انسان چې د سحر 3 کرته او د ماښام 3 کرته دا کلمات ووایي: رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. څوک چې دا کلمات 3 کرته ووایي سحر او 3 کرته ماښام، نو د حدیث الفاظ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای کان حقا علی الله ان یرضیه یوم القیامه. نو په الله رب ذوالجلال باندې حق ده او په الله رب ذوالجلال باندې واجبه ده چې په ورځ د قیامت باندې به الله رب ذوالجلال دغه انسان، دغه مؤمن مسلمان او د خپل بنده راضي کوي. نو که څوک هم غواړي چې زه د هغه مقام او هغه مرتبې ته ورسیږم چې په ورځ د قیامت د الله رب ذوالجلال ما راضي کړي، نو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په دغه حدیث باندې او په دغه نسخه باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې ده عمل وکړي او د خپلې زندګۍ معمول دې وګرځوي. 3 کرته سحر او 3 کرته ماښام دا کلمات او دا الفاظ ویل چې رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا.